یمه د مرګ او ژوندانه په منځ کې پروت یمه سم د تناره په منځ کې او ورور مې د ښځې په خوله ویل شو رانه دیوال وخي نن د کاله په منځ کې. ډېر ښه دی، دا بیا ووایه یار، ډېر ښه شعر دی. چې ورور مې د ښځې په خوله ویل شو رانه دیوال وخي نن د کاله په منځ کې او خلک به جنګ کې خپل مفاد حاصل کي هسې به غرق شي پښتانه په منځ کې. ډېر ښه یاره، دا شعر هم بیا ووایه، ډېر ښه شعر دی یار. چې خلک به جنګ کې خپل مفاد حاصل کي هسې به غرق شي پښتانه په منځ کې او زمونږ جنګو دوامداره خو سړیه څه له راتلي ته په منځ کې باور اعتبار هر څه دې وړي یاره سړی خو پرېږدي که نه څه په منځ کې. غربته ته زمونږ غټ دښمني شر راته نور مه جوړوه په منځ کې او شاهده یاد مې دی تر اوسه پورې څوک مې ساتلی دی د زړه په منځ کې. ډېر ښه دی. نیمګړي دومره ډېرو ارمانونه په یو کور کې، نیمګړي دومره ډېرو ارمانونه په یو کور کې، ما ولي د مات شوي بلا زړونه په یو کور کې. اوس دومره ډېر جوړ شوي دي کورونه په یو کور کې، دوه درې څلور لمبشي تنورونه په یو کور کې. د اوس زمانې دغسې روری شوې په یو کور کې، یو بل ته یې وښلي دیوالونه په یو کور کې. نو څه وشو که ته ورسره نه یې خوږه یاره، شاهد سره اوسېږي د یادونه په یو کور کې. سلامونه ملګرو، ستاسو ملګری نازک خان یم. د ویښ خپرونه د وصال مازدیګر ده. څو کاله وړاندې شاهد خمار مې د خلیل عثمان خیل د رور په واده کې اورېدلی و او د هغه د شعرونو نه مو ډېر زیات خوند اخیستی و. ما کوشش کوو چې لاړ شم او د شاهد خمار سره یو ناستې را جوړ کړم او د هغه نه خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړم او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم. په دغې سوچ، په دغې فکر باندې زه او یاسر را روان شو د ملکنډ د دنګو غرونو نه پړانغار ته راغلو. غواړم چې د شاهد خمار نه خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړم او بیا له تاسو ملګرو سره شریک کړم. شاهد خمار وروره سلامونه. وعلیکم سلام. ډېره مننه ستاسو نازک خان لاله. اول به ته دغه غزل ووایم چې نیمګړي دومره ډېرو ارمانونه په یو کور کې، ما ولي د مات شوي بلا زړونه په یو کور کې. یو خواته د یو چا د ارمانونو جنازه وه، بل خواته غږول خلکو تملونه په یو کور کې. ډېر ښه دی، دا بیا ووایه. ډېره مننه. یو خواته د یو چا د ارمانونو جنازه وه، بل خواته غږول خلکو تملونه په یو کور کې. او یو داسې وخت و ترزو یو پرور کې فرق نه و، یو وخت چې یو ځای به و ټول رونه په یو کور کې. ډېر ښه دی یار. او د اوس زمانې دغه رورولۍ شولې یارانو، یو بل ته یې وښلي دیوالونه په یو کور کې. ډېر ښه دی. او زمونږ او ستاسو کلی خو د یو کور په مثالو، نو ولې په مونږ بند شو دیدنونه په یو کور کې. ډېر ښه دی. نو څه وشو که ته ورسره نه یې خوږه یاره، شاهد سره اوسېږي د یادونه په یو کور کې. ډېر ښه دی. یاد دې راشي خو دمه را سره نه کوي، جوړې نوره یارانه را سره نه کوي. چې زما په بدو ورځو خبر شوي څه یاران اوس رابطه را سره نه کوي. ډېر ښه، دا بیا ووایه یار. ډېره مننه. چې زما په بدو ورځو خبر شوي څه یاران اوس رابطه را سره نه کوي. زه چې چا د ژوند د کاره وم ویستلی، اوس هغه جینۍ واده را سره نه کوي. ډېر ښه یار. او چې د زړه بدل کې زړه راکړي شاهده، دا خبره څوک پخه را سره نه کوي. ډېر ښه. بیا به هم روح شي که را پرېوتو د غره سړی، خو نه رغېږي را پرېوتې له نظره سړی. او هسې د نوم دپاره ښه ډېرې شملې وینمه، خو د خبرې پکې نه وینم د سره سړی. ډېر ښه دی یار. او زمونږ په حق کې خو به هر څه خود وایي نو یاره چې وي د حقیقت نه ناخبره سړی. او مونږ پښتنو کې بل یو دغه مصیبت ښه نه دی، زغملی نه شو څوک د خپل قامت نه بره سړی. ډېر ښه، دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی. چې مونږ پښتنو کې بل یو دغه مصیبت ښه نه دی، زغملی نه شو څوک د خپل قامت نه بره سړی. او د ملاقات په وخت کې کله چې رقیب دې راشي، بې پښمني لکه روژه شي په نهره سړی. د چا په سپینه جامه هیڅکله باور مه کوه، شاهد خلاص نه دی دې وخت کې څوک له شره سړی. ډېره مننه. دا زمونږ د ځوانو خوندونه تلي، که نه دا د پسرلو خوندونه تلي. کلی هغسې اوس پاتې نه دی یاره، د جومات او د حجرو خوندونه تلي. هغه مسته لیونۍ چې واده شوې، د ټول کلي د کوڅو خوندونه تلي. اوس پښتو صرف په خوله باندې ویل شي، ګنې نور د پښتنو خوندونه تلي. هېڅ د پیغلو به ګیله نه کومه ځکه چې زمونږ د زلمو خوندونه تلي. دیدنونه پکې نه کېږي شاهده، د زیړي مازدیګرو خوندونه تلي. ډېره مننه.
وګوره څه حال مې کو لږې جدایۍ درپسې لکه ماشوم غونته مې ده سمه جبۍ درپسې او رکه لالیه چېرته یې هېڅ دې درک نه لګي په ګرځېدو مې دا د خپې شولې پولۍ درپسې او دا ستا د لاسه چې دا ما کومه برباده کړله زما ازار به وي مدام د دې ځوانۍ درپسې او دا ته به لاړه شي او زه به یم ژوندی دغسې ممکنه نه ده زه به مړ یم جینۍ درپسې ډېره مننه او داسې خیرېږي نه په ژوند باندې جانان د مینې شاهد خیر به شي چې ولګي تبۍ درپسې بهر دې د بنګړو لاړ نشي شور د دروازې پرده دننه جوړه شه د کور د دروازې په خوښه که د خپل زړه ته وتلې نه قربان هیڅوک به دې بهر نه کړي په زور د دروازې او نظر دې لږ شان وکړه په دې خپلې لوپټي عزت دې ګوره وساته د رور د دروازې او زما د خپلې لارې تګ او ستا خیالونه نور په ما پسې بهر نه کړي سر نور د دروازې او ارمان دې پوره نه کړلو زما په ژوندانه د مرګ نه پس مې را نشي په لور د دروازې په لاسو کې شاهده ورله څه نا څه ورکوي ملنګ خو خلک نه لیږي تش تور د دروازې چې ما د دیدن حالي کوڅې جوړوي هر مازیګر مې ستا وعدې جوړوي او یاد دې آرام ته چېرته پرې نه ښودم هم مې د ورځې هم د شپې جوړوي ما که په تا کړی باور جوړوي نو تا به هم خپلې دوکې جوړوي او چې بیا یې لولې ځان به ویني پکې زما غزل به دې دغې جوړوي ډېره مننه چې بیا یې لولې ځان به ویني پکې زما غزل به دې دغې جوړوي او اخر چې زه به یم تر کومه داسې ما به تر څو ستا وسوسې جوړوي او د دوی به هم بیا اوښکې نه وچېږي دا اوس چې څوک مونږه بیبې جوړوي او شاهده هغه خو د خدای خاد نه کړي څوک چې تور سرې پښتنې جوړوي ډېره مننه چې یو وخت وتی له هر کاره ومه تا پسې دومره ناقراره ومه ستا انتظار و راله زړه شین کړی هر وخت به ناست سترګې په لاره ومه او زما د زړه نه چېرته نه یې وتې ستا زړه کې خدای خبر که یاره ومه او راپسې سپکې وایي هغه خلق دا زه چې مړ د چا دپاره ومه مننه راپسې سپکې وایي هغه خلق دا زه چې مړ د چا دپاره ومه او شاهد زړه ورانه دلته پاتې خالي ګوګل تلې تر ښاره ومه ډېره مننه زمونږ د خوږ زړه د ټکور دپاره هېڅوک نه وو مونږ سره کلي او د کور دپاره هېڅوک نه وو چې میراث تقسیمونو بیا یې شپږ زامن وو خو د خدمت د پلار او مور دپاره هېڅوک نه وو چې میراث تقسیمونو بیا یې شپږ زامن وو خو د خدمت د پلار او مور دپاره هېڅوک نه وو ما انتقام به د هر ظلم اخیستلی وی خو ملګري ما سره د زور دپاره هېڅوک نه وو ډېره مننه او د اختر ورځ به دروازې ته یې څارنې کولې د څه راوړو بیرونو خور دپاره هېڅوک نه شاهد خلکو ورته نوره هم لمن وهله د مړه کولو په ما اور دپاره هېڅوک نه ډېره مننه خاموشي د په هر لور زړه مې خفه دی خوشی خوشی دی نن کور زړه مې خفه دی اختر راغلی خو زه نه یم خوشحاله مسافر دی زما ورور زړه مې خفه دی ډېره مننه اختر راغلی خو زه نه یم خوشحاله مسافر دی زما ورور زړه مې خفه دی او تش لاسونه ځم د ښاره غریبي ده بنګړي غوښتې رانه خور زړه مې خفه دی مننه تش لاسونه ځم د ښاره غریبي ده بنګړي غوښتې رانه خور زړه مې خفه دی او اوس سندرې ویل د مینې له ما نشي په وطن پورې دی اور زړه مې خفه دی مایوسي راته سترګو کې ښکارېږي حوصله مې بیله مور زړه مې خفه دی او دا خو خلقو له دوکه ورکوم شاهده هسې خاندم خو نور زړه مې خفه دی ډېره مننه کله به بد کله به ښه وي یاره وخت او حالات یو شانتې نه وي یاره او یقین دې وشه چې له تا نه بغیر ورځ وي رڼا وي په ما شپه وي یاره او زړونه ساتې به تل د نورو خلکو دا مینتوب خو عجیبه وي یاره
او څه د لاس نهې نښانې دې راکه چې بیا مې مل د ژوندانه بیاره درله مې ټولې بهانې ختمې کړې راځه راځه که دې وس زړه وي یاره شاهده ځان ته دا اکثر وایمه یو ورځ ستا به هم واده وي یاره د یو کېدو مو څه امکان نشته دی ځکه چې ما کې دغه توان نشته دی او خلک د ورځې لسه ته بدلوي خدای زمونږ یو جانان نشته دی او چې یو ځل بیا ټول پښتانه راټول کی ارمان دی هغه باچا خان نشته دی ډېره مننه او بس یو انسان هیڅ قیمت نه لري نور دی وطن کې څه ارزان نشته دی او یو د خپل ورور ګریوان نیوو ته تکړه نور د غیرت مونږ کې ایمان نشته دی او د یار د پاره که څوک سر وبیلي زما په خیال دی کې تاوان نشته دی او دا مې ارمان دی چې هغه زما شي شاهد نور مې هیڅ ارمان نشته دی او همداسې ښه یمه په ځان ښه یمه زه اموخته دې په خفګان ښه یمه او پوه یم چې دی ښه نامعلومه منزل خو تصور کې دې روان ښه یمه او چې مې د زړه په رضا ژوند کړی دی داسې د ژبې او ویزان ښه یمه او دې کې مزه د ته وعدې ماتوه ستا د راتللو په ارمان ښه یمه او بیخي جوړېږم دې حالاتو سره لږ منافق لږ مسلمان ښه یمه شاهد ژوند تېرېږي داسې ښه ده چا سره روغ چا سره وران ښه یمه چې ورله ورکمه دا خپل زړه څوک به رانه کړي په بدل زړه د مجبورۍ مېرمنه واخلم سړی مدام ساتي د بل زړه د مجبورۍ مېرمنه واخلم سړی مدام ساتي د بل زړه په تا به ډېر خلک مین وي خو ما درکړی دی اول زړه اوس په دې څنګه صبرومه ما له دې هېڅ نه راځي چل زړه خلک په تمه د پیزوان دي شاهد بایللی په وروبل زړه ډېره مننه ګورم د مینې په نشه کې ځان ته ټوله ورځ جاړم آینه کې ځان ته او ستا نه بغیر زندګي څنګه کومه هسې خیران یم یو دوه کې ځان ته او کلک ملالي خپل غیږ کې نیسه نن یم څنوره اراده کې ځان ته د مایوسۍ په آخري خط کې یم زهر مې ایښی دی کوټه کې ځان ته شاهد زړه به دې هله راټول شي هغه جینۍ چې راواده کې ځان ډېره مننه او چې ټول سراسر تاوان دی دا جنگ او شر تاوان دی ګټه په جنگ کې کول دا د خپل سر تاوان دی او مونږ په سرلی کې د زړه کړی اکثر تاوان دی په تا ښایست تاوان دی په ما نظر تاوان دی زمونږ د دواړو ګوله یو برابر تاوان دی ټول ماښامي بې خونده هر یو سحر تاوان دی چې بې دیدنه تیر شي دا مازدیګر تاوان دی د یو چا زړه ګټوله کړی مو هر تاوان دی شاهده ګټه نشته ژوند سراسر تاوان دی او چې هر څه په دنیا لري څوک چې یو اشنا لري او دا دی بختور خلک څوک چې د دعا لري او ځان له مې تیاره دی ژوند خلکو له رڼا لري او پیغلی پښتني چې وي سترګو کې حیا لري هغه شاهد مړ دی نور صرف تن کې سا لري ډېره مننه دا لنډه ده چې به په ځان چې خو لږ صبر وکړه په خپلو کړو به پښیمان چې خو لږ صبر وکړه ټول عمر داسې اداګانې به دې نه خرڅېږي ته به په ځان باندې تاوان چې خو لږ صبر وکړه او چې دا حالات درله ناشنا ناشنا ډغرې درکي بیا به ښه ټیک ټاک مسلمان شي خو لږ صبر وکړه ډېره مننه او د زندګۍ دې را روان داسې وختونه په تا ورته به یو دوه کې خیران شي خو لږ صبر وکړه او شاهد لاسو له پیسې که دې خدای راوستلي بیا به د هر چا قدردان شي خو لږ صبر وکړه ډېره مننه هر څه نه مې ورو خبروي ښه ده وخت چې دا ډغرې راکوي ښه ده او زړونه چې پردي ساتم په دار ښه یم مال دغه شانتي زندگی ښه ده او قدر مو یو بل سره کمیږي بیا کله کله لږه جدایي ښه ده او مه راځه اوس دغسې خوشحاله یم اوس مې دنیا ورانه د زړګي ښه ده او دا کوڅې څه بل شانتي خوږې لګي دې کوڅو کې لږه ملنګي ښه ده او ژوند کوه شاهده غم به نه کوي وکړه درې څلور ځایه یاري ښه ده ډېره مننه لکه ایرو کې چې پټ لال پاتې شي داسې مې زړه باندې یو سوال پاتې شي
زمونږ ترمنځ ښې خبرې وشي خو یو اظهار پکې دیوال پاتې شي او د ځانه نور هم لیونی جوړوم که یار زما په دې بد د حال پاتې شي او د یار بایللو سره دغه سړی خسې ژوندی به ستا په خیال پاتې شي مننه د یار بایللو سره دغه سړی هسې ژوندی به ستا په خیال پاتې شي او د ځانه نور هم لیونی جوړوم که یار زما په دې بد حال پاتې شي او غمه راځه په ما خلوبې وکه چې مې د مینې یو مثال پاتې شي شاهده مه کوه د زړه خبرې د دې نه ښه ده چې سنبال پاتې شي ډېره مننه چې د کلي خوند تللی دی یار هغه مزه نشته دی اوس د ګودر او د چینار هغه مزه نشته دی زما ځواني هم هغه شانته کې اوس پاتې نه ده لالي ستا هم له رخسار هغه مزه نشته دی ګرانو ملګرو شاهد خمار ورور مو واورېدو او دا چې د مازدیګر ماښام ته اړې دی ناوخته شوې د دې غټه وجه دا ده چې یو وارې مو د شاهد خمار نه ډېر ښه پروګرام را جوړ کړو تقریبا 18 یا 20 منټه شعرونه مې ترې ریکارډ کړي وو دغه به ترې را جوړېدل داسې به هغه ویډیو ډېره اوږده وه لکه 15 منټه خو دا 20 منټه شعرونه به ترې را جوړېدل خو له بده مرغه دغه ما یې کار پرېښودو نو دغه بیا کېناستو او دغه شعرونه مو بیا ریکارډ کړه او له دغې سره سره د اسماعیل حیران نه مې ډېر خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړي وو نو په هغې هم اواز نشته ناوخته شو کلي ته به هم تګ وي خو زه کوشش به کوو دا مې خوشبختي وه چې دغه ویډیو مې وکتله او په هغې باندې دغه غږ نه و د تابان رور ډېره زیاته مننه کوم چې دغه موبایلونه یې نیولي دي او رڼاګانې را جوړې کړي دي نو زه یو وارې به بیا په رڼا کې پړانګ غار ته راشم او د شهید خمار رور د اسماعیل حیران رور د نورو ملګرو نه به دغه شعرونه ریکارډ کړم بیا به له تاسو ملګرو سره شریک کړم چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان